یو اتیا کسان چیرته او ولې اعدام شول؟ بلخوا بهر ته تلونکي افغانانو لپاره بیا یو ښه خبر راغی. که چیرې غواړئ خبر شئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د سوله افغان یوټیوب چینل نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. لومړی دا چې سعودي عربستان وایي یو اتیا بندیان یې په یوه ورځ اعدام کړي دي. په اعدام شویو کې پر قتل د محکوم شویو ترڅنګ هغه کسان هم شامل دي چې له سختدریځو ډلو سره یې اړیکې درلودې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون شنبه وویل چې په اعدام شویو کې د القاعده شبکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حوثي ډلې غړي شامل وو. د دې اژانس په وینا دغه کسان پر مهمو او حیاتي ځایونو د حملو د پلانولو او د هیواد ته د وسلو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم شوي وو. داسې ښکاري چې دا به په سعودي عربستان کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات ډله ییز اعدامونه وي چې په یوه ورځ ترسره کیږي. په دې اړه مو اخیره کې خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو هم غواړئ په افغانستان کې داسې بندیان اعدام شي او که نه؟ دوهم خبر دا چې د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ په ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې د ترکیې د ډیپلوماسۍ فورم تر بشپړېدو وروسته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د هوایي ډګرونو د مدیریت او نورو اړونده مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ډاکټر نعیم وایي چې د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر مدیریت له ترکیې سره خبرې روانې دي او هڅه کیږي دا بحثونه ژر یوې پایلې ته ورسیږي. هغه وایي په دې لیدنه کې ټینګار شوی دی چې پر اختلافي مواردو باید بحثونه چټک شي او ژر د هغه برخې نهایي شي چې لا هم بحث ته اړتیا لري. له هغه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو بیا تر دې دمه د هوایي ډګرونو د مدیریت پر مسله خبرې روانې دي. دا خبرې له ترکیې او قطر سره کیږي چې تر دې دمه پایله نه لري. دا چې ویډیو مو تر پایه ولیدله ډیره زیاته مننه. خپل نظریات اوس په کومنټ کې ولیکئ. هغو لیدونکو چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی ویډیوګانې مو تر اخره ګوري ډیره زیاته مننه. تر بیا چې په بلې ویډیو کې له نوي خبر سره راګرځم ښه وخت ولرئ.